السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې مې د لتاسو د کمال عکسونو ایډیټ کول اپلیکیشن راوړی دی چې په دې کې بالکل په یو کلیک باندې تاسو خاصه عکسونه ایډیټ کولای شئ. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې تاسو لاندې کوم یو تصویر له هم کلیک ورکوي اتوماتیکلی تاسو تصویر وماغه شان کیږي تاسو په یو کلیک باندې دلته خپل عکسونه زبردست جوړول شئ. دې نه غره په دې اپلیکیشن کې تاسو دنه مختلف لایټونه ملاويږي تاسو په خپل تصویر کې دا رقم مختلف لایټونه هم شي لګولې او خپل تصویر په دې باندې ډیر زیات زبردست او ډیر زیات خاصه جوړول شي. دا کوم اپلیکیشن دی دا تاسو ته چې ته ملي شي به دې بیا تاسو تصویر ایډیټ کوئ څنګه بیا به سیو کوئ څنګه دغه ټولو طریقې به کوسټي بای چې تاسو خایم ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکنی سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل دررسي. نو چې تاسو هم وړي چې خپل موبایل کې دغه رقم ایډیټینګ وکړئ دا غیر پر تاسو خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوي د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې ملایوي شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک ملایوي شي د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک ملایوي شي دا هغه نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ به وسو کې سمپل لا به اوپن کړئ ډایرکټلی به تاسو ګیلري اوپن شي تاسو به د ګیلري نه خپل هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. نو زه به سمپل خپل یو تصویر راواخلم نو تاسو ته ښکاري خپل یو تصویر دلته راواغسته بیا تاسو څنګه په سکرین باندې ښکاري چې لاندې څومره زیات عکسونه به تاسو ته شو کیږي تاسو خپل عکس به وي هغه به دغه شان په مختلفو قسمونو ایډیټینګ شوي وي نو تاسو چې په کم یو باندې هم کلیک کوئ اتوماتیکلی به تاسو بره چې کوم مین تصویر وي هغه به هغه شان کیږي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې لاندې کلیک ورکوم اتوماتیکلی بره زما تصویر بدلیږي بالکل په یو کلیک سره او ډیر دغه شان دلته تاسو یو لاین هم درکړئ چې دینه تاسو دغه سچوریشن چې تاسو کومول ورسره زیاتول شي. دنه وغیرہ لاندې تاسو خپل تصویر کټ کوئ نو تکراب اپشن چې کوم نه تاسو له هم درکړی دی ورسره تاسو به ایڈجسټ باندې کلیک کړئ تاسو د خپل خوښ ایډیټینګ چې کوم نه کولای شي تاسو ښکاري دا تاسو له ډیر زیاتې اپشن درکړي دي تاسو سچوریشن تاسو خپل تصویر باندې سیوا کړئ نو تاسو ښکاري دا رقم تاسو په دې باندې لایټ چې کوم نه سیوا کولای شي د سینور هر یو څه کوم نه تاسو په یو کلیک باندې سیوا کولای شي تاسو ښکاري که تاسو یو داسې ځکه کې تصویر واستلې وي چې تاسو بیک ګراوند کې دغه شان شین کلر سیوا وي دا تاسو په سچوریشن سره ډیر زیات زبردست جوړول شي او ډیر زیات خسته جوړول شي. د نو غره ایفیکټ اپشن چې کوم تاسو درکړي که تاسو په ایفیکټ باندې کلیک کړئ نو په دې کې د ډیر زیات مختلف لایټونه هر یو شی دغه تاسو بالکل په یو کلیک باندې په خپل تصویر باندې لګولای تاسو ښکاري لایټ ورسره بلینک که زه په لایټ باندې کلیک کوم نو په دې کې د ډیر زیات مختلف لایټونه ماته شو شي او زه چې په کوم یو لایټ باندې هم کلیک اخلم نو ما په تصویر باندې اتوماتیکلی لګي. د نو ورکه په ایفیکټس باندې کلیک کوم نو دلته بلینک اپشن چې کوم دی هم د په دې کې هم د رقم مختلف لایټونه دي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري او دا ټول تاسو په خپل تصویر باندې په یو کلیک باندې لګولای شي. دا رقم تاسو په دې کې نور وګورئ دلته په ډیر زیات مختلف اپشن تاسو درکړي دي ویدر اپشن تاسو له هم درکړي بلند ډیر زیات اپشن دا ټول تاسو په خپل تصویر باندې اپلای کولای شي. دا رقم زه په لیئرز باندې کلیک کوم نو په دې کې دنه تاسو ښکاري ما په دې لیئرز باندې کلیک په دې کې دنه تاسو په خپل تصویر باندې لیکل شي کولای مختلف سټیکر لګولای شي بارډر ورته لګولای شي یعنی خپل تصویر د رقم سایډونه لګولای شي ورسره فریم چې کوي تاسو هم خپل تصویر ته لګولای شي که زه په HCL باندې کلیک کوم نو په دې کې بدن هم دا رقم تاسو ښکاري د لایټونه زه په خپل تصویر باندې سیوا کولای شم. تاسو په دې کې بیک ګراوند باندې که زه کلیک کوم بیجی به تاسو ته ښکاري دلته تاسو غواړئ چې DSLR په شان عکسونه جوړ کړئ هغه تاسو په یو کلیک باندې جوړولای سمپل په بیک ګراوند بلر باندې به کلیک کړئ اتوماتیکلی به تاسو په تصویر باندې مکمل بلر ولګي لکه تاسو چې تصویر په DSLR کیمرا باندې استل یا په بل ښه کیمرا باندې وستلی وي. دا رقم باندې کې ډیر زیات اپشن تاسو دغه ټول بالکل په یو کلیک باندې اپلای کولای شي په خپل تصویر باندې. کله چې هم تاسو په دې کې خسته تصویر ایډیټ کو بیا تاسو سیو کوئ څنګه دا غیر لپاره به سمپل تباره پر تیر نشان باندې کلیک کړئ کله چې هم تاسو په تیر نشان باندې کلیک واغسترو به تاسو ښکاري سیوډ پیراګه اتوماتیکلی دغه تصویر په تاسو په ګیلري کې سیو شي. ډیر زیات د کمال ایډیټینګ اپلیکیشن دی د تصویرونو لپاره. حکومت ګورو دا د ویډیو امید لرم تاسو به ویډیو خوښوي که ویډیو مو خوښوي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ساتي د الله په امان.